د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه او د کابل نیوز نه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو اوریدونکو، هممهاله پر جګړې او پر سیاسي بهیر یعنې د صلح پر ډیالوګ باندې ټینګار جنرال میلر وایي چې د صلح خبرې روانې دي. موږ هم د افغان ځواکونو تر شا درېدلي یو او د جګړې لپاره څخه آماده یو او دوی کولی شو چې حمایه کړو. بلخوا بیا د روسیې ولسمشر مرستیال وایي چې پوتین له مایک پامپیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې بهیر پیچلی او ستونزمن ګڼلی دی او دی وایي چې د سولې ټینګښت لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو هم ټینګار کړی دی. روسیې او د امریکې پوتین همداراز ویلي دي چې ګویا طالبان د مهال په مهم موقعیت کې دي، نو اړتیا ده چې افغانستان کې د واک توازن ته زمینه را برابره شي، یعنی واک توازن رامنځته شي چې دا خپله د پوښتنې وړ مسایل ده. تل د واک د توازن مسله افغانستان له هغه حد سره مخ کړې ده چې ستونزې پیدا کړي، نه ده چې ستونزې حل کړي دي. هخوا بیا نیویارک ټایمز یو مقاله دی کړې ده یا یې راپور خپور کړی چې د امریکا ولسمشر باید د امریکا خلکو ته د افغان جګړې په تړاو حقایق ووایي او دا جګړه چې 18 کاله کېږي او هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري باید امریکایان خپل ځان ترې وژغوري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په همدغه مقاله کې د افغانستان روانه جګړه د ککړو اوبو ډنډ ته ورته بللې ده او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې غوښتنه کړې چې د روانې جګړې په تړاو امریکایانو ته حقایق ووایي. دا په داسې حال کې دی چې څه وخت مخکې هم ټرمپ بیا همدغې جګړې ته یوه مسخره جګړه یو مسخري جګړې نوم ورکړی و. نو په ټوله کې جګړه او یا هم د صلح خبرې کوم لوري ته روان دي او یا هم د هیوادونو د همکارۍ او د مرستې په اډانه کې افغانستان تر کوم حده پورې د لاسته راوړنو تر بریده او یا خدای مکړه هغه حالت ته رسیږي چې بیا به دلته د هر هیواد د لاسوهنو څرک خورا زیات ښکاروي. دا او دې ته ورته نور مسایل په نن په بحث کې له خپل درانه میلمه ښاغلي جمال ناصر اصلي صاحب سره بحث ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. اصلي صاحب ستړي مه شئ. خیر اوسئ. کور اباد. خیر مو نصیب شه. تاسو د بیا ستړي مه شئ. تر ډېره حده پورې وضعیت رښتیا هم کوم لوري ته روان ده؟ د صلح خبرې او پر جګړې باندې ډېر تمرکز. خیر یو ځینې کسان خو وایي چې د صلح په ډیالوګ کې هر طرف د دې کوشش کوي چې غوښنه برخه باید خپله کړي، نو ځکه پر جګړې باندې ډېر ټینګار ده. تاسو هم په همدې نظر یاستئ که نه د صلح خبرې هسې بهانه دي او د جګړې تمدید او یا هم جګړې ته ادامه ورکول اصلي هدف ده؟ د لویه بخښونکي خدای په نامه ګورئ، د هغه ورځې چې د سولې خبرې امریکا پیل کړي دي یو څه هیلې راوزېږېدې تر څو چې افغانان یوې هوساینې او ارامې فضا ته لار ومومي. زه بیا په دې اند یم له کومه ورځې چې امریکا ځان ښودلی دی چې ګواکې په افغانستان کې نور غواړي چې سوله راولي، له هغې ورځې امریکا تر اوسه په صادقانه ډول نه دي غوښتي چې په افغانستان کې سوله راشي او یا هم سولې ته لار هواره شي. علت دا دی هغه ډول چې په کار ده چې په پاکستان فشار وارد کړي، په هغه ډول فشار وارد شوی نه دی. پاکستان اوس هم د افغانستان د نظام پر وړاندې جنګېدونکي ډلې تجهیزوي، ټریننګ کوي او افغانستان ته یې رالیږي. اوس هم پاکستان لګیا دی په طالبانو، په داعش او په نورو پاکستانیو ډلو چې په پاکستان کې فعالیت لري، په کشمیر کې لري او په ټوله نړۍ کې لري، هغه ډلې روزي او افغانستان ته یې رالیږي. اوس هم دوی دلته په افغانستان کې فعالیت لري. بنان د دې خبرو څخه او د دې ثبوتونو څخه ښکاري چې امریکا په پاکستان صادقانه فشار وارد نه دی. د افغانستان په جګړه کې تر هغې چې په پاکستان صادقانه فشار وارد نشي، په افغانستان کې سوله ناشونه ده. د طالب په نوم د طالبانو تحریک یا د طالب په نوم پدیده به افغانستان دولت سره یو ځای شي، خو بیا به هم په افغانستان کې جګړه دوام ولري. بیا به هم همدا طالبان دلته په هر کې ناست وي او پاکستان نه به غوښتنه کیږي چې پاکستانه فلانۍ ډله چې ته روزې او تجهیزوي موږ ته یې رالیږي. لکه څنګه چې په تیر کې مجاهدین وو، د روسپلو حکومت په وخت کې مجاهدین لاړل د پاکستان او د نورو هیوادونو غیږ ته ولوېدل،
جهاد اعلان شو تر کومه چې روسان په افغانستان کې وو د هغې نه وروسته هم همدغه وو روس پلوه حکومت به نارې ورته وهلې چې مجاهدین تاسو تجهیزوئ او تاسو یې روزئ افغانستان ته یې رالېږئ چې همدا رښتیا هم وه په اوس کې مجاهدین په واک کې دي مجاهدین دا نارې وهي چې طالبان تاسو تجهیزوئ او پاکستان ته یې رالېږي افغانستان ته یعنې دا ډرامه همدغسې روانه ده د دغه ټولو سناریو تر شا او یا هم د دغه سناریو د تطبیق او د ادامې توانایي له پاکستان سره شته او که نه دا خو بیا هم د پوښتنې وړ مسایل دي نو دا که سړی لږ زره سپکې عمیق لاړ شي نو سړي ته درک او فکر راځي چې فقط او فقط یوازې او یوازې پاکستان د اجرتي قاتل په توګه رول لوبولی ده دا سترې پروژې دي چې بالاخره امریکا پکې لاس لري ګورئ پاکستان د دغو پروژو د زیږون مخه نه ویني یعنی دغه طرح د پاکستان نه ده بلکې د دغه طرح د عملي کولو که راشوی شرکت دی یا هغه کمپنۍ ده چې دغه د قرارداد اخلي او پلی کوي دوی ته قراردادونه بل څوک ورکوي هغه بل څوک چې دي باندې قطعا د فشار مسله دلته موثره نه ده قراردادونه چې کله بند شي پاکستان هیڅ نشي کولی کله چې صادقانه فشار خبره موږ په پاکستان کوو د په دې معنا ده چې امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي که امریکا غوښتی چې په افغانستان کې سوله راشي نو پاکستان یې ورتړه او پروژې ترې اخیستې موږ خو په مخامخ ډول پاکستان وینو چې پاکستانه ته یې چې ماته باروت رالیږي ته یې چې ځانمرګي رالیږي او ته یې چې موټر بمونه رالیږي د پاکستان مسله دلته باید بیخي نفي شي پاکستان اصلا په خبرو کې باید یاد نشي امریکا څخه وغوښتل شي چې امریکا ته د خپلې پروژې مه ورکوه پاکستان ته یعنی امریکا اصلي لوری دی او د امریکا سره نور هیوادونه هم دي په څنګ کې چې تر اوسه نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي دوی په تیرو 40 کلونو کې نه غوښتل چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي که غوښته یې په افغانستان کې جګړه ختمېده حتی روس نه غوښتل چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي روس هم چې د افغانستان څخه وته یا شوروي اتحاد د افغانستان نه چې پخې سپکولې دلته مات شي په افغانستان کې دوی غوښتل چې افغانستان په هغه حالت مجاهدینو ته په لاس ور نه شي بلکې جګړه رامنځته شي تر څو چې دوی وټکول شي او د دې وړتیا ونه لري سبا ته منځنۍ اسیا ته مشکل پیدا کړي او یا شوروي اتحاد ته مشکل پیدا کړي دا شوروي اتحاد څنګه وپاشل شو هغه بیا ځان ته مسله ده هغه د دوی اقتصادي مسله او سیاسي مسله وه بنان په لویه کې موږ وایو چې که امریکا غوښتی چې په افغانستان کې جګړه راشي د اوله ورځې راتله دلته د بندې د پریکړې څخه وروسته بله صلح راشي که چیرې امریکا غوښتی چې د بند د پریکړې څخه وروسته هم سوله په افغانستان کې راشي نو څنګه کېدل همدغه طالبان چې دوی تبعید شوي وو افغانستان ته دوی بلل او ډېر په اسانه راتلل خپلو مینو ته او خپلو کورونو ته په لومړي سر کې همداسې څه وشو اصولي صاحب که نه ډېری طالبانو زړه ښه کړ چې راشي له حکومت سره یو ځای شو خو کله چې بیا یې ځورېدنه ولیدله او چاپي کیسه هم دا وه بېرته دویم ځل لپاره څخه راوزېږي کیسه هم دا وه همدا امریکایان وو همدغه د وخت چارواکي وو دغه وخت چارواکي وو چې طالبان یې پرې نه ښودل چې خپلو مینو ته راشي دوی ځورول شروع کړل دوی د طالب او د القاعده په نوم باندې د عملیات شپیني عملیات شروع کړل او خلک دې ته وهڅول تر څو چې دوی لاړ شي او د دښمن غېږې ته ولوي هماغسې وشول د دښمن غېږې ته ولوېدل او دوی د افغانستان د نظام په مقابل کې اوس هم جنګېږي او په راتلونکي کې هم جنګېږي زه په دې اند یم چې د سولې خبرې هسې یوه د خلکو د تېرېستلو یوه پدیده ده یوه دسیسه ده نه د سولې خبرې موجود دي او نه هم سوله په افغانستان کې راځي یعنې دغه ستر قدرتونه تر اوسه خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي د صلح خبرې د دوی لپاره څخه د خلکو د غولونې لپاره څخه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د دوی د اهدافو لپاره څخه د رسېدو یوه وسیله ده ګورئ یوې بلې مسلې ته زه غواړم اشاره وکړم دا ده چې که چیرې امریکا د ایران سره لاس او ګریوان شي او ایران وځپي په ایران کې اردو او پوځ ړنګ شي او هلته جګړه حاکمه شي لکه څنګه چې په عراق او لیبیا او په سوریه او په نورو هیوادونو کې دوی وکړل نو بیا په افغانستان کې جګړه لا اوږدي ځینې دې ته خوښ دي چې باید ایران ووهل شي ځکه د افغانستان دپاره یې تل جګړه غوښتې ده په دې نظر موږ هم یو خو ځینې ابعاد باید وګورو هغه دا دي چې که چیرې ایران کې جګړه حاکمه شي نو د نورو هیوادونو څخه مشکل ورته نه راځي مشکل به د افغانستان څخه وي چې هغه داعش دی داعش به د دغه ځایه
همدغه بهرانیان دیکته کوي او هملته به ځي هلته به حاکمیږي. کله چې هلته حاکم شم د افغانستان نظام هسې هم ناروغ دی، هسې هم په ځان جوړ نه دی، نو د ریښه پیدا کوي او د سیمه نارمیږي. امیدوار او هیله مند دې ته یو چې د جګړه نور د سیمو هیوادونو ته لاړه نشي. که چیرې دغه کار وشو په افغانستان کې مشکلات لا نور هم ډیریږي او لا نور هم مخ په وده جګړه به پیل شي. وسلي صاحب دغه برخه کې به زه یوه پوښتنه وکړم. ځینې په دې نظر دي چې افغانستان خو هسې په اوبو کې لاهو ده، نو پرېږدئ چې دغه هیوادونه چې تلي د افغانستان لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تلي د افغانستان د بدمرغۍ، تلي د افغانستان د آبادۍ نه د بدبختۍ فکر په سر کې و، دوی هم دغه اور چې دوی را بل کړی په افغانانو ته، دوی هم د دې اور احساس وکړي او دوی ته هم دردونه ورسیږي. ستاسو نظر به پرې ولرم، یوه اړیکه به واورو، بیا به انشاءالله راوګرځو. حاجي صاحب علي احمد موږ سره په لیکه کې ده. حاجي صاحب ستړي مه شئ، مهرباني. السلام علیکم جناب ګران ورور جبران صاحب، تاسو مېلمه او لیدونکو او اورېدونکو ته ښه ورځ غواړم. علیکم السلام. تاسو بیا ستړي مه شئ، مهرباني. جناب جبران صاحب، د هر څه نه مخکې خدای دې په موږ تاسو باندې رحم وکړي چې هلک نه موږ تاسو راووځو. په یو حساب سره خو چې ټرمپ دا خبره کړې چې دا خبره مسخرانه ده، نو اصلې موږ ته ویلي دا خلک مسخره دي په څه شي نه پوهېږي. جناب جبران صاحب وګورئ، په دا اوس حالت کې باید موږ د ملت داسې یو خبره وکړو، که هغه خبره د موږ حکومت نشي کولی نو د ملت د خولې نه هم وویل بهتره ده. کله چې امریکا د طالب سره کینی نو د کېناستو اولین شرط باید د طالب او د امریکا ترمنځ دی چې د دواړو په منځ کې اوربند وي، بیا زمینه خبرو ته آماده شي. نو دلته وګوره د طالب او امریکا د ناستې د شپږم پړاو دی که اووم پړاو دی، نو هسې موږ غولیږي. نو یعنې معنا دا که خبرې کېږي نو اول باید اوربند وشي، بیا ورته زمینه مساعد شي چې دوی سره کینی. نو دوی خپل منځ کې اوربند نه کوي او دلته افغانان وزني او په پړاوونو دا خبره خځي. وګوره دا ډېر واضح خبره ده. دا یوه نقطه. بل نقطه چې د طالب نه دا پوښتنه وشي چې زوی د مړ څه ته چې د امریکا سره کینې نو ته خو باید د ده سره اوربند ته کوې نه او دلته افغانان وزنې. راځو درېیمه نقطې ته چې ډېره اساسه نقطه ده جناب جبران صاحب، دا جنګ د موږ نه ده. دغه جنگ د اوس سناریو ته د ما په نظر د دنیا امریکا پاکستان د دروغ یو سناریو ته د حقیقت شکل ورکوي. دنیا ته دروغ سناریو ته د حقیقت شکل ورکوي. نو په دې اساس موږ غلۍ او موږ باید دا راویښ شو چې په دغه اساس وخت کې ځان ته لاره پیدا کړو، او که دغسې د ځانه سادهګان جوړ کړو نو دا جنگ به آینده کې به هم دغسې رواني او موږ به هم دغه او تاسو ته ورځ غواړم جبران صاحب وخت نه نیسم او خوشحاله شم چې تاسو سره په تماس. مننه کوم انشاءالله چې وسلي صاحب هم خپله تبصره ستاسو پر خبرو باندې ولري. رښتیا هم شپږ پړاو خبرې ختمې شوي دي، ولې د عامو افغانانو د خاصو هغه کسانو چې ګویا یو څه نه څه سر یې خلاصېږي په دغو مسایلو باندې، او د عامو افغانانو چې دقیقا هم یوازې صلح د دوی اصلي مرام ده، دقیقا معلوم نه دي چې رښتیا هم څه تېر شوي دي پکې او پر کومو مسایلو باندې بحث شوی. کله چې خلیلزاد سره بیا مرکې کېږي نو هره پوښتنه چې کېږي بیا وایي چې دې برخې ته هېڅ تماس نه ده نیول شوی. که وایي د موقت حکومت مسله پکې یاده شوې، نه دې برخې ته هېڅ تماس نه ده نیول شوی. که نور مسایل اوس که پوښتل کېږي نو وایي چې نه دې مسایلو ته تماس نه ده نیول شوی. نو بیا د شپږ پړاو خبرې پر کومو اصلي محورونو باندې ولاړې وي، د رښتیا هم د اندېښنې وړ مسایل دي. او جنګ چې زموږ نه دی نو تقریبا دغه خبره رښتیا هم تر ډېره حده پورې له هر افغان څخه اورېدل کېږي چې جنګ زموږ نه دی، قرباني موږ یو. نو بیا تر کله پورې وسلي صاحب ستاسو تبصره هم غواړم. لومړی زما پوښتنې ته چې دغه دید هم شته چې هغه اور چې په دې 40 کلونو کې پر افغانانو باندې بل دی، د دې د غځېدو غوښتونکي دي هغو کسانو ته چې دا اور یې پر موږ باندې بل کړی، که رښتیا هم دوی ته یو ډول نه یو ډول دغه اور لمبې ورسېږي. تاسو فکر نه کوئ چې له حجرتي حالت څخه به دوی راووځي او د خپل د درد په احساس کې به بیا نور دردونه افغانانو ته نه پېښوي؟ سل په سلو کې افغانان خو هسې هم
په اور کې سوځېږي، هره ورځ موږ شهیدان ورکوو، هره ورځ زموږ په وطن کې کونډې رنډې زیږېږي، دلته فابریکې دي د ماشومانو د یتیمانو. موږ تل ویلي دي چې هغه ځای نه چې جګړه راځي هغه باید په اور کې وسوځي. دا د جګړې یا د مسلې یو حل نه دی. پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د تل دپاره اور ته ببوزی وهلی دی او د اور ته یې الله اکبر ویلی دی. دوی دلته باروت را لیږلي دي، دوی دلته د جګړې وسایل را لیږلي دي. دا موږ وایو چې که چیرې ایران او پاکستان په دې اور کې وسوځي دا بهترینه خبره ده، خو د دې سره تر څنګ 40 کاله کېږي چې موږ په جګړه کې یو، که نور هیوادونه هم په څنګ کې را سره په جګړه کې داسې ښکیل شي نو د زموږ جګړه هم اوږدېږي ورسره. موږ ستړي یو د جګړې څخه. یعنې تاسو ته وایي اصلي صاحب چې موږ په هغه حالات کې نه یو چې بیا د مدیریت کړی شو لکه د پاکستان او د ایران مسله. بله، سل په سلو کې تاسو وینئ په عراق کې جګړه راغله، جګړه تېره شوه، اوس دوی آرام دي، د سره بیا پیل وکړه تر څو چې یو هیواد آباد کړي او خپل ملي بنسټونه ورغوي. 40 کاله کېږي زموږ نظامونه تغییر خوري، موږ نه توانیږو چې حتی یو بیرغ وساتو هغه پخوانی. زموږ بیرغ تغییر خوري، زموږ ملي سرود تغییر خوري، زموږ یو په جغرافیا کې تغییر نه دی راغلی په د 40 کلونو کې او 42 کلونو کې جګړه ده. نور په ټولو مسایلو کې زموږ تغییر راځي. عقاید فرق کوي، کله اسلامي عقاید وي، کله هماغه اسلامي عقاید په کمونیستي عقایدو اوړي، کله طالباني عقاید راځي، کله افراطي په بل ډول راځي. یعنی په افغانستان کې تر اوسه موږ دغه جګړه مهار نه کړه، نظامونه هم تغییر کړل. کمونیستي رژیم راغلی و په افغانستان کې، روس پلوه رژیم راغلی و هغه یې مات کړ. طالبان راغلل، طالبان ونه توانېدل، مجاهدین راغلل، مجاهدین ونه توانېدل، هغې طالبان راغلل، طالبان ونه توانېدل. د طالبان نه وروسته دغه دی د اوس ډیموکراټان یا تکنوکراټان راغلل، دوی څه وکړل؟ بیا هم جګړه ارامه نه شوه دلته، بیا هم سوله رانغله. نو په لویه کې موږ وایو چې موږ د جګړې ستړي یو. هغه چا چې افغانستان ته اور رالیږلی دی دوی پکې سوځي، که نن یې که سبا یي دوی به پکې سوځي. خو کیسه دا ده چې موږ څنګه وتی شو د اوره. دوی د نن باید وسوځېږي چې موږ او تاسو په اصطلاح لرو که نه وایي بلا پر مخ شړلې ښه ده. کله چې بلا پر دوی باندې نازله شوه او مصروفه شوه نو موږ به د یو څه وخت لپاره څخه بیا بېغمه یو ترې. زه په شخصي نظر بیا په دې اند نه یم. دوی د وسوځېږي اما بیا موږ هم سوځېږو تر یو حده. اوس مثلا ښه مسله ګوره اصولي صاحب، تر 2014 کاله پورې روسیه په هر حالت چې سړی ګڼي ویده وه، یعنی یا دا وه چې بیا یې ځان را آماده کوه د دې لپاره څخه چې بیا یو دویم یا ستر قدرت شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې بیا له خپل لوی رقیب امریکا سره په سیمه کې په سیاسي معاملو باندې ډیالوګ حیثیت پیدا کړي او یا هم د رقابت سټیج ته ورسیږي یا په هر نور لحاظ چې وه. خو کله چې د داعش مسله دلته له عراق او سوریې څخه د افغانستان په لور باندې را مطرح کېدله، روسیه ورو ورو ورسره را ژوندی کېدله د دې لپاره څخه چې دا اور باید دوی ته ونه رسېږي، نه دته او نه هم منځنۍ اسیا هېوادونو ته او یا حتی چین په دې برخه کې ډېر اساس شو. تاسو فکر نه کوئ چې په دغه ډول حالاتو کې بیا افغانستان ژغورېدلی شي؟ یعنې که اوس روسیه پر هغو تعاملاتو باندې فکر وکړي چې د داعش د له منځه تللو په فکر باندې اوسي نو دقیقا چې دلته د افغانستان سوکالي هم په نظر کې نیول کېږي له طالبانو څخه وروسته. په دغه ډول تړښتونو او یا هم په دغه ډول شخصي ګټو باندې د افغانستان بقا تاسو نه وینئ که هغه ګټې اوسي که زیانونه اوسي نورو هیوادونو ته موږ یې کولی شو چې مدیریت کړو. بخښنه غواړم یوه اړیکه لرو د به واورو یو ځای به راشو. میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده. زدران صاحب ستړي مه شئ مهرباني. جبران صاحب السلام علیکم. تاسو ته اصولي صاحب ته ځانګړي او سپیشل سلامونه وایم. وعلیکم السلام. یو شاعر وایي په دې وطن کې مې څه داسې ورځ د شپې وکړلې، د پارد لمانځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې. نو آیا دا زموږ مشران نور یې نه بس کوي؟ که د اصولي صاحب خبره حقیقت ولري، پاکستان یوه هغه وي شرکت وي او جګړه دې بلچه وي، نو زموږ مشران که د اصولي صاحب چې وایي چې جګړه دې بلچه ده، هغې مشرانو ته ولې نه وایي چې جګړه دې تا ده ولې نه بندوي؟ ولې هغه په ډنګ پیلې خبره د هغې مشرانو سره نه کوي؟ یوه. او دویم هغه ټرامپ چې مسخره جګړه بولي،
او د امریکای رسنۍ د مرداړو اوبو ډنډ بولي که دا جګړه ټرمپ ختمه نه کړي صلح را نه ولي نو آیا د ده راتلونکي کامیابي او ناکامي په دې جګړه پورې تړلې نه ده؟ د اصولي صاحب نه مې پوښتنه ده. او دریم دا چې زموږ مشرانو زموږ جرګې مشورتي لوی جرګې دا جګړه د افغانانو ترمنځ جګړه وبلله ځکه چې یوه مده یې داسې وه چې دا جګړه ځکه روانه ده چې د اسلام نه غلطه ترجماني کیږي. نو چې د اسلام نه غلطه ترجماني کیږي دا جګړه یې د خپله د افغانانو ترمنځ جګړه وبلله په مشورتي لویه جرګه کې او په هغه پرېکړه لیک کړې. نو ولې داسې څوک پیدا نه شو چې ورته ویلي وای چې دا په پرېکړه لیک کې ما راوړئ؟ دا جګړه زموږ نه ده، د اسلام نه غلط مفهوم نه دی اخیست شوی، بلکې دا جګړه پردۍ ده، په موږ تپل شوې جګړه ده. مننه. ډېره زیاته مننه کوم. ښایي همدغه پردیو پر موږ باندې دا تحمیل کړي اوسي چې موږ لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې زموږ مشرانو دې ته اشاره وکړه چې جګړه له اسلام څخه د دوه ګوني تعبیر اخیستلو پر معنا ده. نو ښایي دوی پر موږ باندې تحمیل کړي اوسي چې موږ د دغه ډول دوه دریځونه ولرو. په هر صورت ستاسو پوښتنې ته به هم انشاءالله چې اصلي صاحب ځواب ولري، تخنیکي همکاران د یوې وقفې اشاره راته کوي. لنډه دمه لرم، بیا راګرځم، ستاسو پوښتنې او تبصرې هم اورو او منتظر یو چې دا خپرونه لا پې غښتلی شي. نو اجازه راکوئ بیا راګرځم.